ویډیو لایک کولی شي چې څنګه ستاسو ویډیوګانې کمنټس او لایک اخلي داسې د نورو هغې ته هم حق ده چې تاسو لایک او کمنټس ته ښه میسج ورکړئ. نو دوی دې اول خپله سوچ وکړي، دوی دې اول خپل ښه میسج سټارټ کړي، بیا به زه ومنم چې دا خبره د دوی صحیح ده چې یو کس خپله بوخت وي مونځ اوداسې پرېښی ټیک ټاک ته هر څه یې پرېښی او دې ته ناست وي غلطو میسجونو ته، غلطو کمنټونو ته، غلطو ویډیوګانو ته، د هغه څه حق کېږي چې چاته یو رای ورکړي. د هغه هغه تشه رایه زه خو داسې یم که نه چې د مونځ ټایم وي بس فوراً اول مونځ ویم، نه دا ماته ضرور نه دی. خو وایم که نه هغه خلک چې دغه سلا مشورې کوي هغوی ورته پرېښي دي. موږ د الله هغه وخت نه پاتې کوي چې موږ لایف راشو یا ویډیو کوو مونځ ورته پرېږدو، او نه دی الله موږ نه هغه کار کول کوي که رانه کېږي الله پاک د رانه هغه کار ختم کړي. اول چې دی مونځ دی، بیا وروسته دنیایي کارونه دي. کله چې تا سره د الله مرسته وکړه نه او مونځ دې کوو تاسو به د الله مرسته وي، که تا مونځ پرېښود د الله مرسته درڅه پاتې شي. ټول ملګري دې په دې خپله فکر وکړي د چا په ژوند کې، د چا په شخصیت پسې، د چا پرسنالټي پسې خبرې نه وي په کار. بل ته څه دا نه کېږي چې تا کوژده وکړه ته رالې ټیک ټاک ته، په میډیا دې کار کړی دی، په ټي وي کې دې کار کړی دی، دنیا دې پیژني. دا خلک چې کم راجګ شو دا په ټیک ټاک کې خلک پیژني، دا په میډیا څوک نه پیژني. اوس هغه خلک چې کوم په ټیک ټاک کې خلکو پیژنده هغه پاسېږي ماته ګوته نیسي. وایم دوی په میډیا نه دي پاتې شوي، په ټي ویانو نه دي راغلي، په چینلو نه دي راغلي، بس دغه ټیک ټاک کې رابوز شو بس داسې چل دی، یو څو ګفټونو یا د یو څو دغه خاطره ځینې خبرې کوي. تا دنیا پیژني، شخصیت، اخلاق دا د انسان ترجمانی کوي. که ته یو ځای کې غلی پاتې شو یو کس لس خبرې وکړي تا پسې او ته غلی پاتې شوې استا هغه چپ پاتې کېدل دا ترجماني ورکوي چې دا کار دکې نشته، دا خلک داسې چټي لګیا دي پالتو خبرې یې وکړه قلارې دې کوي. که چېرته زه هېڅ نه وایم، زه ګورم چې دا خلک تر کومه پورې کوي څه کوي. همدغه خلک به ګوره زه تا ته لنډ مثال در کوم. په دې لایف کې څومره کسان رال غلط کمنټونه بیا وکړل ما خپله کتل. اوس یو آیډي راغله دومره زبردست نوم یې ایښی دی صرف پښتون زنده باد. ماشاءالله داسې ځوانانو ته حاجت دی، داسې خلکو ته ضرورت. نو خبره درته کوم په دې لستا لایف کې څومره خلک به غلط کمنټونه بیا وکړه تا به جواب ورنکړو، بېرته بیا څه ویل چې بخښنه کوئ لاسونه به یې نیولي چې موږ معاف کوو ما نه غلطي شوې ده او زه تېروتی یم او بخښنه راته کوه او تا خو لیدل که نه ګوره ما کتلي چې هغه کله موضوع کتل کله خبرې اورېدلې بیا ایسته یې خپله معافي غوښتله. هغه دا فکر وکړه چې څنګه دا نور خلک لایف راځي کېدای شي دلته هم دا موضوع کمنټ بیا وکړو خبره بیا نه اورېدلې، خو چې کله بیا موضوع واورېده په خبره به پوه شو چې دا څنګه میسج ورکوي دا څنګه خبرې کوي. بیا څه وویل بخښنه کوه موږ تېروتي وو زیاتې رانه وشو، حتی چې داسې خبرې وکړې چې هغه زه نشم کولی چې دا مې وخوړل غلطي رانه وشوه ګناه مې وکړله معاف مې که په خپو درته پرېوځم. دا کمنټونه ما خپله کتلي دي، غلطي رانه وشوله زیاتی مې وکړو، خو اول فکر کوئ بیا خبره کوئ. تاسو اول خبره کوئ بیا فکر کوئ، دا چل مه کوئ. اول فکر وکئ بیا کمنټس وکئ که خبره کوئ که رای ورکوئ. ډکې خرې ته مه دانګئ. خازه جلال خان بس زه لایف بندوم صحیح ده؟ سمه ده مننه. د چا خبرو ګوره هغه شاعر څنګه وایي که په لاره غپېدلو سپو ته ګورې نه خپل منزل ته رسېدل به درته ګران شي، خپل منزل ته رسېدل به درته ګران شي که په لاره غپېدلو سپو ته ګورې. خپل منزل ته ځان ورسوه، خپل کوشش، خپلې هلې ځلې، خپل میسج، خپل پیغامونه هغه چې پښتنو ته دې لرل، هغه چې د یووالي هغه چې د اتفاق هغه چې د بې اتفاقۍ ختمولو هغه جاري ساته. کم عزت چې الله انسان له ورکړو که نه کم عزت هغه انسان نشي اخیستی. ګوره دا رزق دا الله ورکړی دی انسان له، که دا د بنده په لاس کې وی که نه چې څنګه دوی دا کنځاوې او خبرې کوي والله که داسې د خلکو رزق هم خوړلی وي، خو څنګه چې دغه شان عزت الله ورکړی انسان یې نشي اخیستی، څنګه چې رزق الله انسان له ورکوي بل څوک یې نشي اخیستی. خپل پرمختګ خپل کار خپل پیغام جاری ساته، د چا په قصه کې مه اوسېږه. ټیم دې نه اخله ماته پته ده ستا تعدي ده 2-3 ځل دې ویلې، خو خپل فکر خپل لایف ته فکر کوه، خپل ژوند ته فکر کوه. اوره د هر چا منه خپله مشوره پرېږده، که چا څومره مشوره در کوله اورې بیا په هغې کې کوم مثال که 10 کسانو مشورې درکړې په هغې کې 5 ښې رابېلې کړه، بیا په هغه 5 کې 2 ښې رابېلې کړه، بیا په هغه 2 کې یوه ښه مشوره رابېله کړه، خپل فکر ورسره ملګری کړه او فیصله پرې وکړه. منه خپله اوره د هر چا.
ځه ټیک ټاک کې ځاسې مسکیا خوشه که نه خفه مه ځه والله زړه مې خفه دی نه کېږي. یاره ما نه برداشت کېږي چې د خلکو ته دا خلک خوشحاله کړي او ځان خفه کړي. زه ګورم بیا وروسته که ټایم مو ستا ګېسټ ته راځه. ما سم سبا چوټي ده. نه که نه داسې مه ځه که نه بیا خو هغه خلک نور هم خوشحالېږي وایي به وګوره موږ چې کوم کار غوښته هغه وشو خفه نه لاړه. نه داسې کومه خبره نشته هسې مې زړه خفه دی. ځاسې خو مسکی شه اوس هسې مسکی شه ځه نه کېږي اوس پرېږده وکه که نه ځه مجردانو ته غږ وکړه تکړه شي مجردان اوس نه کېږي. ناسې ورته غږ وکړه که نه بیا هم خندا درځي تکړه شي مجردانو بیلمه. زه وروسته بیا درسره خبرې کوم په ستا ګېسټ ته راځم. ښه زه صحیح شوه سمه ده مننه خوشحاله اوکې. اوسې کومه خبره شوې د موږ نه هغې بخښه کوه خوشحاله صحیح ده، اوسې مننه خشبه کوم. ولرې مننه کور مو ودان. دومره ټایم ناست وې او بد خبرې ټول هم برداشت کړلې. هیله کوم چې خفه شوي نه یې. ټولو څخه مننه کوم. بیا هم